بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما رونو خويندو او میندو، زه تاسو ته په خپل چینل پیج باندې مخاطب یم. الله دې تاسو خاد او آباد ساتي. الله دې تاسو د هرې پریشانۍ نه حفاظت وکړي. الله دې ټول شرعي ضرورتونه د خپل غیب خزانو نه پوره کړي. اکثر وظایف یا اکثر رونه داسې هغوی د نکاح مسلې، زه د نکاح یا داسې بل یو کامیابي یو ورور خور غواړي د چا مخې ته ځي او هغه ورته په سپک نظر ګوري، نو د هغه دپاره یو نسخه تاسو ته ښیمه. خو دغه نسخه چې کله وښیم او دا په دغه طریقه باندې تاسو وکړئ په تجربې سره، نو د هغې د فایدې، د هغې ثمرات هغه به تاسو په خپله باندې وینئ. خو دا نسخه چې ښیم نو د دې اجازت به هم هر هغه ملګري ته میلاویږي چې هغوی دا نورو ملګرو ته شیر کړي، لکه چې هغوی پې هم عمل وکړي، هغوی په ژوند کې هم اساني راشي. هغه طریقه دا ده، سوره طه 14مه سپاره، په هغې کې به سوره طه وګورئ. هغه به یو شنه پاڼه باندې د بوټو هغې باندې به ولیکئ او وبنغاړئ او ځان سره به یې وساتئ. چاته چې هم تاسو د پیغام یعنې د نکاح پیغام لیږئ، هر هغه سړي پیغام به ضرور قبلي. او که د یو بادشاه مخې ته لاړ شي، د یو وزیر مخې ته لاړ شي، یا ستا یو مالک یې د هغې مخې ته ځي، نو انشاء الله العزیز هغه به تا ته ډېر په ښه نظر، یعنې ته به ورته ډېر په ښه نظر باندې میلاویږي او هغه به تا ته ډېر په ښه نظر باندې ګوري. او ستا چې هم څه غرض وي انشاء الله العزیز د هغه نه به الله پوره کوي. خو د دې احتیاط به هم دا کوئ چې دا به محفوظ د ځان سره په یو څیز کې بیا خوندي کوئ چې دا ورکېږي هم نه، خرابېږي هم. انشاء الله العزیز چې دا سره په جیب کې پرته وي او دا ته کوم ځای ته ځي انشاء الله العزیز، او د څیز مطالبه، د شرعي څیز مطالبه د چا نه کوي، هغه به الله ضرور ستا قبلوي او هغه کار به انشاءالله ستا کېږي بفضله تعالی. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو شرعي ضرورتونه پوره کړي. والسلام.